د پاچا لپاره کرلي تخمونه. ونوو یو وخت په چین کې یو پاچا وو. دغه سړي ډیر کلونه په کراره پاچاهي وکړه او ورو بوډا شو. د که څه هم اولادونه او په دربار کې نږدې دوستان لرل، خو فیصله یې وکړه چې د دوی له منځه نه، بلکې د خپل قلمرو د نورو زلمکو له منځه به یو زلمی غوره کوي چې د ملک راتلونکی پاچا شي. پاچا د خپلې پاچاهۍ ټول زلمکي را وغوښتل او ورته ویل: نور نو هغه وخت را رسیدلی دی چې زه له کاره لاس واخلم او د پاچاهۍ چارې بل چاته وسپارم. زه غواړم چې ستاسې په منځ کې یو کس غوره کړم. زلمکي دې خبرې بیخي حیران کړل، خو پاچا خپلې وینا ته ادامه ورکړه. غواړم تاسې هر یو ته د نباتاتو د تخم یوه دانه درکړم. تاسې هر یو به دغه درکړې دانه په ګلدان کې کرئ، اوبوئ به، خدمت به کوئ او کال دا وخت به خپل ګلدانونه راوړئ. حاله به زه فیصله کوم چې په تاسې کې کوم یو د کوم ګلدان مالک تر نورو غوره دی. غوره کړی کس به د ملک راتلونکی پاچا وي. د راغلیو کسانو په منځ کې لینګ نومی زلمی هم و. لینګ ته هم د تخم یوه دانه ورسیده. دغه هلک د تخم له دانې سره کور ته لاړ او مور ته یې ټوله کیسه وکړه. مور یې خپل زوی ته پیسې ورکړې چې ګلدان راونیسي او بل یې د ګلدان لپاره مناسبه خاوره وروښوده. لینګ د تخم دانه د ګلدان په خاورو کې پټه کړه او اوبه یې ورباندې تویې کړې. د به نور هره ورځ د ګلدان خدمت کاوه، اوبه به یې ورکولې، لمر یې ورکاوه او ګلدان یې له مرغانو، چنچڼو او پیشوګانو خوندي ساته چې ورانه یې ونه کړي. د ډیر خدمت وکړ، خو بوټی را زرغون نشو او تخم تیغ ونه واهه. لینګ 3 اونۍ وروسته د شاوخوا له نورو زلمکو اوریدل چې د دوی په ګلدانونو کې تخمونو تیغونه وهلي دي. د چې به دا خبرې واوریدې، کور ته بستون شو او یو ځل بیا به خپل سپیره ګلدان ته ودرید. 4مه اونۍ شوه، 5مه راغله، هغه هم تیره شوه، 6مه، 7مه، 8مه، ان 10مه اونۍ راغله، خو ګلدان داسې تش و لکه د غره پرخه یا د لاس ورغوی. دغه وخت نورو کسانو د خپلو بوټو د ښکلا خبرې کولی او دی به پټه خوله پاتې و، لکه څوک چې په امتحان کې پاتې شوی وي، ځورېده او شرمېده. 6 میاشتې واوښتې. د لینګ زړه دا منلې وه چې تخم ورنه خراب شوی دی او نور دا امکان نشته چې په ګلدان کې څه را زرغونه شي. د بل هر چا په ګلدانونو کې دنګ بوټي ولاړ وو، خو د لینګ دانه په خاورو کې ورکه وه. همزولو به یې کرۍ ورځ د خپلو ګلدانونو کیسې کولې او دی به پټه خوله و. د ته صرف یو انتظار ورپاتې و، داسې انتظار چې د مات شویو او بایللیو کسانو په زړونو کې پروت وي او مات شوي تر هر چا ښه پوهیږي چې یو بې معنا شي ته یې په زړه کې ځای ورکړی دی. پوره شو او هغه ورځ راغله چې ټول زلمکي به له خپلو ګلدانونو سره د پاچا حضور ته ورځي. لینګ خپلې مور ته وویل: له تش ګلدان سره تګ بې معنا خبره ده، غوره ده چې په کور پاتې شم. خو مور یې ورته وویل: نه، ورشه، له تش ګلدان سره ورشه، په رښتیا ویلو کې شرم نشته، انسان باید هر وخت رښتینی وي. لینګ ته تګ ډیر سخته و، سر ور باندې چورلیده او زړه یې بد کېده، خو په زړه کې ورتېرېدل چې مور یې سمه خبره کوي. لینګ سړه ساه وایسته، سپیره ګلدان یې راوچت کړ، په غېږ کې ونیو او د دربار په لور رهي شو. دربار ته چې ورسید، هلته یې د نورو په ګلدانونو کې دومره رنګارنګ بوټي ولیدل چې حیرت یووړ. ځینې دنګ، ځینې ټیټ، ځینې ببر، ځینې نري، ځینې سره، ځینې شنه. لنډه دا چې داسې بوټی نه و چې په دنیا کې دی وي او دلته دی نه وي. لینګ خپل ګلدان د یوې چوترې په څنډه کېښود او هلته غلی ودرېد. د همزولو چې به د ده په ګلدان سترګې ومښتې، په کټ به یې ورپورې وخندل. ځینو نورو به لینګ ته خوا بده شوه. یو نیم به په ریشخند وویل: تر ټولو ښکلی بوټی خو تا راوړی دی. په دې منځ کې پاچا راغی.
زلمکو خپل ګلدانونه په غیږو کې ونیول او هر یو هڅه وکړه چې د پاچا ورپام شي، خو لینک خدای کول چې د پاچا ورپام نشي. لینک د نورو شاته ځان غلی کړ. پاچا وویل څومره ښه بوټي او څومره ښکلي ګلونه ګورم، نن به ستاسې له منځه یو کس د پاچایي لپاره غوره کوم. پاچا د ګلدانونو په ننداره بوخت شو. هر لور ته یې سترګې وغړولې او آخر یې د لینک په غیږ کې په تش ګلدان سترګې ولګېدې. عسکرو ته یې وویل د دا تش ګلدان څښتن ولې ځان پټ پټ کوي، راویې بولئ. لینک له تش ګلدان سره پاچا ته وروستل شو. پښې پوړېدلې او لاسونه یې ریږد اخیستي وو. لینک ویرېده چې پاچا یې اوس د وژلو امر ونه کړي. پاچا ورنه د نوم پوښتنه وکړه. د پرېږدېدلي غږ وویل صاحب لینک نومېږم. او د شاوخوا ولاړو زلمکو خولې له خندا نه ورټولېدې. پاچا ټولو ته وویل غلی شئ او بیا یې لینک ته مخ واړاوه. ویل ته به د دې ملک پاچا یې. پاچا شاوخوا ولاړو مشرانو، درباریانو او راغلو زلمکو ته په لوړ آواز وویل ای خلکو، ستاسې مخې ته ستاسې نوی پاچا ولاړ دی. ستاسې نوی پاچا لینک نومیږي. لینک ته په زړه کې ورتیر شول چې دا به خوب ویني. دا خو ناممکنه ده چې د دومره ګڼو کسانو په منځ کې چې هر یو تر بل ښکلی بوټی راوړی دی، پاچایي د ده په نصیب شي. په ټول مجلس کې د حیرانۍ په وجه پیدا شوې چوپتیا خپره شوه. پاچا زیاته کړه تاسې مه حیرانېږئ، ما په غوراوي کې بې انصافي نه ده کړې. 1 کال پخوا په همدې ورځ ما په تاسې زلمکو باندې د تخمونو دانې وویشلې او دا مې درته وویل چې دا دانې وکرئ، اوبه یې کړئ، ویې پالئ او کال پس یې ما ته راوړئ. خو ما تاسې ټولو ته ایښېدلې دانې درکړې وي چې زرغونېدل یې ممکن نه دي. تاسې ټولو پرته له لینګه په خپلو ګلدانونو کې بوټي او ګلونه راوړل. تاسې چې پوه شوئ چې د تخم درکړې دانه مو زرغونه نه شوه، نو نور تخمونه مو وموندل او په ګلدانونو کې مو وکرل. ستاسې په منځ کې یوازې لینګ رښتینی و. د یوازې هماغه دانه وکرله چې ما ورکړې وه. د ګلدان ځکه تش دی چې ایښېدلې دانه خو نه زرغونېږي. دی د دې ملک تر ګردو صادق زلمکی دی، ځکه یې د خپل قلمرو د راتلونکي پاچا په توګه اعلانوم.